بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، که یو کس ډیر سخت بیمار وي او هغه د هغې بیمارۍ او د ډیر دردونو او تکلیفونو د لاسه هغه له خوب نه ورځي، دا کم اسما دا کم الفاظ درته اوس ښیم. دغه آیات مبارک دی. دغه آیات مبارک چې څوک ولیکي او د هغه د سر د لاندې کیږي، هغه به تر هغې پورې اوده وي چې تر څو پورې دغه اسما یعنې دغه آیات مبارک د هغه د سر د لاندې پروت وي. دا به څنګه لیکي طریقه درته اوس ښیم. د دې نه علاوه که یو ماشوم وي او هغه ماشوم ډېر زیات جاړي، بعضې ماشومان هغه زیل کې ډېر زیات جاړي، هېڅ وجه نه وي هسې بېسته جاړي. یا بعضې ماشومان یې هغه ډېر زیات ضدي وي او ډېر زیات جړېږي، نو د هغه جړېدونکي ماشوم دپاره دا تعویض لیکلی شي. او هغه بیمار چې هغه د خپلې بیمارۍ نه ډېر زیات تنګ راغلی وي او د ډېر دردونو او د ډېر تکلیفونو د لاسه هغه بیمار له خوب نه ورځي، نو که دغه تعویض اوس درته په دغه سکرین باندې لیکمه، که دغه تعویض یعنې دغه آیاتونه مبارکه ولیکلی شي او د هغې کس چې هغه له خوب نه ورځي، ډېر سخت تکلیف کې دی، د هغه د بالښت د لاندې یا د تکیه د لاندې دا د کیږي چې تر څو پورې دا تعویضونه د هغه د بالښت د لاندې پراته وي، تر هغې پورې به دا مریض اوده وي، هغه به نه راپاسي. ښه که دغه تعویض یعنې دغه آیات مبارک چې دا کم درته اوس ښیمه، که دا د هغه د سر نه روچت شي نو بیا به راپاسي. دغه رنګې یو ماشوم دی او ډېر زیات یې مور هم تنګه کړه، یې نور خلک ډېر زیات تنګ کړل، موږ غواړو چې دا ماشوم په څه وجه باندې اوده کړو. نو که دغه آیات مبارک ولیکلی شي او د هغه ماشوم چې په کم بالښت باندې سملي، د هغې بالښت لاندې ورته کښېنه، دا ورته کښېږده هلته او د هغې نه پس لږ شان پس یې پرېږده، دوی به په ډېر خوږ خوب باندې اوده شي، یعنې هغه ژړا به د ده ختمه شي. نو یو ډېر زیات زبردست عمل دی. د دې طریقه دا ده چې دا به په یو پاک تک سپین کاغذ باندې به ولیکې په صحیح باندې، او بیا به په صفا کپړې کې بند کې، او د ټولو اول چې ولیکې نو بیا به په ګوتۍ کې بند کړي او بیا به په صفا کپړې کې بند کې، یې مخکې په صفا کپړې کې بند کې او بیا په ګوتۍ کې بند کې چې څه ګندګي ورته دننه ورنشي، ولې د قرآن مجید آیات دی. او دا آیاتونه به ولیکې چې کم تاسو ته دغلته په دغه سکرین باندې ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم.